په دې خبرو نه پوهېږو. تاسو خو زموږ دپاره غیبي فرښتې چې په موږ الله مهربانه کړئ. اوس په که خیري ستاسو خپله لور درملنه کوي، ستاسو هم او د دې کلي د خلکو هم. خو موږ ته ښځینه ډاکټره پکار ده. بیا خو موږ ته هم ډاکټر پکار دی. بس خو دغه دی چې ټول کلی موږ کره مبارکۍ له راځي. نه خو ناروغه خلک ډاکټرانو ته راځي که نه، روغ خو نه راځي. ښه سمه ده. څه مشکل لرې؟ کمال خان ته نصیحتونه کوه، د ځان سره کښېنوه، د کلي په حوالې د کلي رواجونه په خبر کا چې د کلي څه رواجونه دي. زه به تر څو ژوندی یم. دا موږ ته ګورې نه، موږ کومو ستونزو سره مخ شوي وو. ته به یوې نیکې هیلې سره خپل هدف وړاندې بوځې ملالې، وړاندې. بیبي ما چې خپل کلي ته کوشش کړی دی هم په دغې غرض مې کړی دی. ملالې زه در باندې ویاړ کوم، ډېر ویاړ. زرګجانه بچې، دنیا کې داسې خلک ډېر کم دي چې کم خپل ځان او خپل قام پیژني. بابا جانه تاسو رښتیا وایي، ځکه خو الله داسې مقام هم ورکړی دی که نه. زرګجانه ما خو یو فکر کړی دی. څه فکر بابا جانه؟ تا ته یې لا نه وایم، په دې اړه به ستا مور سره ګډېږم. سمه خوځوي شرف جان، ما سره بې ځایه خبرې نه کوې. ما کله ویلي دي؟ دا خو مې د پلار جان د خولې خبره ده، او ستا کاکا جان دی ورشه په خپله ترې پوښتنه وکړه. ما سره د بې ځایه خبرو لپاره دومره وخت نشته، او نه زه دومره وخت لرم چې د خلکو نه وضاحتونه وغواړم. ها د دې خبرې مطلب دا دی چې ته خپل کاکا جان ته انکار کوې؟ دا زما د خولې خبرې نه دي، او نه زه دا فکر کوم چې د دې خبرو لپاره زه سوچ وکړم. نو دغه فکر به د خیره کله کوې؟ ډاکټر صاحب پر ما دومره کارونه دي چې د خبرو لپاره خو بیخي وخت نشته. بیا خو به دا بلبله بل څه په شاتوت ویشتې. څه دې وویل؟ نه هسې ما ویل چې شاتوت والا ایسکریم به وکړو. شاتوت والا ایسکریم؟ زه خو په دې نه وم خبر چې په کابل کې شاتوت والا ایسکریم هم راغلی دی. او شته دی. ښه بیا خو یو کار وکړو، ونیلا فلیور کې به شاتوت مکس کړو او راغواړو. صحیح ده ویټر؟ ټوکه مې کوله، ته په رښتیا شوې. ښه د ملالې سره دې ټوکې کولې؟ ها نو ټوکې خو پکې راځي که نه؟ ښه بیا داسې وکړه، ویټر راوبله چې څه شی خو وخورو که نه. ویټر جنګریزه په شاتوت کې مې بلبله ویشتې ده بلبله، او دعا کوه چې خدای په لاس راکړي په لاس. ویم په دې نوي ماشین دې بلبله وشتې وه، او دا کوم ځای وه؟ دا د کلي په روغتون کې ډاکټره ده. ډاکټره دلته خو څوک هم ډاکټره نشته، خو د غلام کاکا لور ډاکټره ده، همغه به ما په درته یادوم جنګریزه، همغه ډاکټره.
دا دې په کوم زیارت ګوتې ایښي دي ما خو ډېر صفت اورېدلی و د صفت قابله خدا او د ښایست هم پرې ختمه ده سمه ښاپیرۍ ده ښاپیرۍ نور هم خلک ډېر صفت کوي د کلي ټولې ښځې پې ورماتې دي او د ټول کلي پې ښېګړه کېږي ولې ته هم ناروغه وې چې ورغلی وې څه چې د زړه مریض ومه نو ورتلم به نه والله چې منم دی پوره استاذ یې هسې غاړه به درته کېږي او که نه غاړه خو به پلار مږدي دا خو یې لا لور ده بیا خو یې غوښتنه وکړه که نه لا نوې نوې کلي ته راغلې ده پرېږده چې لږه پویه شي هسې نه چې بل څوک د نه مخکې شي غلی شه جنګریزه چې په سر ښکر مو لري ښکر بل څوک به را رامونه کړي ولې د کمال خان نه پېژنې څه بس ورجانې وای سر مې مات دی بس ما دلته پټۍ وکړله وینه دې ډېره توی شوې ده خو خدای به خیر کړي وای سر یې رانه مات کړی وای خدای دا ځواني مر کا ته د ټرک د لاندې راولې چټني چټني شي ورجانې دا چا دا څه کیسه ده رالیدلې یې نه که نه ډاکټرې بیبي دا مې هغه ځواني مرګ میړه مړي وای سر مې مات دی وای سر مې مات دی مړه شومه وای ته خدای د ټرک د لاندې راوله وای ته د لاسونه مات شه بس ورجانې خدای به خیر کړي بس ډېر وای مړه شومه وای سر مې مات دی وای مورې بس ورجانې بس وای دا ځواني مرګ شه وای دا د چا راغلی راشه وای خدای ته په کوم کې چا ورجانې دا چا مېړه دی او دا مې میړه سر خوړلی دا زموږ دا سړیان نه دي بلکل وای دا مړ شه وای سر مې مات دی بس بس ته لږ حوصله وکړه ما ته وګوره خورجانې وای سر مې مات دی مړه شومه دا ځواني مرګ شه یو منټ خورجانې لږ ګزاره وکړه حوصله وکړه خدای به خیر کړي ته دې ته ډریپ ولګوه زه چې د درمل لیکم هغه بیا وای د لاسونه مات شه پرېوځه دلته خورجانې د لاسونه مات شه بس حوصله وکړه خورجانې پرېوځه وای سر مې مات دی وای دا د بسته لاندې راشه په ډریپ کې ورته یو پین کلر هم ولګوه ټیک شو وای خدای ته په بم کې والوځې ته سر او لاسونه د خپې دواړه ماتې کړي وای دا ځواني مرګ شه وای د لاسونه مات شه وای دا خدای په بم کې والوځوه وای ته د کنټینر د لاندې راشې وای تا خدای په ټرک وغلی کا وای مورې وای بیبي سر مې مات دی وای دا خدای ځواني مرګ مړ کا یا الله ته ما کونډه کې وای خدای مړه شومه په ما باندې خدا کوټم ګرځي وای سر مې مات دی وای یا الله ته یې مړ کې خدای ماښام له مړ راولې وای مورې وای کنه وای بیبي وای لورې دا به هغه زرکه دې یادې هغه د جنګیز ښځه هغه خو ډېر بدخویه سړی دی هر وخت جګړې کوي د هغې خوارې خو هم دا عمر دی نو نه مورجانې ته ما ته دا ووایه دا ښځې خلک داسې وایي د هغې غریبې د سر نه خو ما پوره شپږ ټکه وکړل لورې دا څه نوې خبره نه ده هغه سپېره خو چې کله نه دې سپېره درله راغلې ده نو ډوب ښه درزې نه ده کتلې دوی د پلار او نیکه له وخت همداسې دي وایي چې زه باید تپوس له ورشم سرګاه خو ډېره ښه ښځه ده مورجانې زه به هم د سره ځم ته څه له ځې لورې تا خو والا دا دې دارو درمل کړل الله دې روغه کړي داسې خو که هر یو ناروغ له ته پوښتنې له کور ته ورځي
بس دا خو بیا وشوه نو. نه پلار جانه د هغې پوښتنې له نه ځم. زه خو د هغې خاوند سره لیدو له ځم. زه هغه له پوهه ورکول غواړم. ستا یې د خاوند سره د لیدو ساق دی. ما درته وویل که نه چې زه پوهې له ورځم. پلار جانه داسې خو څوک حیوان هم نه وخي لکه څنګه چې دا سړي خپلې ښځې وخي. په خپل کور کې په کراره کښېنه. ستا یې د پردو کورونو کې څه کار دی؟ پردو کورونو کې به ګوتې نه وی. پلار جانه دا خلک پوهول غواړي، دې له شعور ورکول غواړي. لورې نو کم به ته پوهې؟ دا ښکلی خو د داسې سپېرو سړو نه ډک دی. مور جانب دا زما هم کلی دی او د دې کلي بده ورځ څه نشم لیدی. چې د خپل کلي دا بده ورځ نشي لیدی نو بیا د دې کلي نه چېرته بل ځای ته ځان بدل کړه. ستا دا کار زما نه دی خوښ. داسې خبرې د پلار په مخ کې مه کوه. چې څه خبره وي ما ته وایه. سمه ده مورې. چې راشي بچې بیا به زه زرکا کره لاړ شو. ښه ده مور جانې. د الله په امان. د مخې دې رڼا شه لورې. ملک صاحب دی بله نه دې خبر کړمه. پاو کم انسانه څه دې وایه؟ ها ملک صاحب خبر مې دا راوړی ده چې هغه ډاکټره نه ده هغه ناروغانو ته نه ځي، هغه کلي کې روغو ته ځي. ولې روغتون ته خلک نه ورځي چې ناروغانو له کورونو نه ځي؟ ناروغو له نه هغه روغو له ځي. روغو له خوله دې سمه خو ده وه شېرګله. ملک صاحب ته خو زما خبرې ته غوږ کېږده که نه؟ بیا زمری له برېتو رانیسه. نو تا خبره داسې وکړه نو. معلوم دی چې ته ښه پوه شوې. هلک دې بله مه اوره که نه. خبره داسې ده دا ډاکټره نه ده، دا اوس په کور ګرځي خلکو ته تبلیغونه کوي. تبلیغونه؟ د څه شي تبلیغونه؟ کوم تبلیغونه؟ خلکو ته نصیحتونه کوي، خلکو ته پوهه ورکوي. بیا دې خبره د خینه ده شېرګله، هماغسې نیمګړې ده. خبره داسې ده ملک صاحب چې دا کمې ښځې روغتون ته راسي د خپلې خاوندانو او غیبتونه ورته کوي او دا هم بیا هغسې سبا باندې د مغو منطقې ته او د مغو کورو ته دام ولاړه سي. ښه نو بیا؟ او دی ورته ډېر لوی درسونه ورکوي او ورته وایي چې تاسې زنانې هم انسانان یاستئ، ښځو سره ښه اخلاق کوئ او ظلم زیاتی مه کوئ. او ملک صاحب دا ښځې راته واخیستلې په سر یې وخېځولې راته. دا درته چا وویل؟
زمانه نمبۍ پیژنې هغه ته یې پوره درسونه ورکړي دي نه په هغه یې څه اثر وکړو ملک صاحب لږ لږ خو بدل سوی و زه زمانه یې پیژنم هغه هسې د سپي لکۍ ده چې ټول عمر یې په نچه کې وساتې سیده به نه شي خو به نیغ نه شي ښه خو تا به نیغ کي اشناګیه زه دومره وړې سپږې نه یم خوړلی شیرګله او دا به ضرور یوه ورځ زمونږ کور ته راځي بس وګورئ دردونه ستنه ته ولګوله اوس به دردونه کلار شي پرېږده خو زه ته فشار چک کړم چې فشار دې څنګه دی بس څومره دې پورته کړه کړئ فشار دې اوس هم صحیح دی او خپل خیر کړي په دا سر به خو کېږي دا پورکه چې پې په سر کم درد کوي ګوره تا ته خو ما اوس پټۍ تازه کړله اوس خیر دی اوس ورځ به درد کوي بیا خو خپله صحیح شي ټیک شو دغه ټیکه خو دې ورته ولګوله که نه دا راته ووایه خورجانې چې اوس د سر خاوند څنګه دی لږ لږ ښه دی خو په غړو بیا هم غوسې کوي خورجانې څومره کوچنیان لرې ډاکټر صاحبې دغه دوه کوچنیان مې دي کوم چې ته ولیدل درس پې برانده کوئ و داسې پارې زده کې له خوځي او ښوونځي درس ته نه بیایي ارام شکه ښوونځي ته یې پرېږدي پلار خو پې څه پروا نه لري ګنې سبق سره خو ډېره مینه لري ولې دلته خو شکر دی تا زده کړې ده نوره خو ارام شه که یوه جنۍ هم دې زده کړې ته پرېږدي خورجانې ته خو غواړې که نه چې ستا کوچنیان دې زده کړه وکړي ستر ډاکټر ته نه جوړ شي معلم ته نه جوړ شي زه خو به لپې لپې خاورې خولې ته واچومه چې لور مې ستا غوندې تعلیم وکړي او لویه ډاکټره ترې جوړه شي نو داسې ګرانه خو نه ده خورجانې د سبا نه ښوونځي ته بیایه وایي وجنې مې پې تا کته نه تو ګوره سر یې راله سوزی مات کړی دی وایي ارام شته که بیا مې ژوندی پرېږدي وایي الله به خیر کړي خورجانې سبا به زه ستا کوچنیانو ته بکسونه او کتابونه راوړم سمه ده وایي ته خو ولې کتابونه راوړې خو په هغه به یې څوک مني زه به پرې منم او بیا ته هم ځان کلک کړه ته یو مور یې د کور ټوله ذمهوارۍ د یو مور په سر وي خو زه به څه وکړمه زه د څه جوګه یم ته ډېر څه کولی شي مور خو ډېر څه کولی شي هو ته خپلو کوچنیانو ته د حق وینا کولی شي حق وینا سمه ده بله سلام علیکم زه صدیق الله خبرې کوم د زرغون افغانستان څخه تاسو خبرې کوئ ښه سیده تاسو ماته خپل اډرس راکړئ زه به خپل کارمندان درولېږم سمه ده او بیخي سمه ده بې فکره اوسه انشاءالله صحیح سلام علیکم سلام السلام علیکم وعلیکم السلام ګلان دی د ملالۍ روغتون پیښه دې وکړه هو څه معلومات دي بالکل صحیح هر څه سم روان دي څه پیشرفت ملالۍ ډېر مثبت او باجرته قدمونه اوچت کړي دي صدیقه زما او ستا د سوچ نه هم زیات
ډېر ښه څه مخالفتونه یا رد عمل هغه خو شته خو ملاله د باتورۍ سره د حالات مقابله کوي لګیا ده رښتیا د ماشومانو فیسونه دې بیا لیټ کړي دي که نه مدیر صاحب زنګ والی دا بچي یوازې زما دي ستا هم بچي دي که یو ورځ ستا پیسونه جمع کو نو څه قیامت په را نه شي سمه ده سبا چې راځم ټول پیسونه به جمع کړم څه ستا د ژبه او څه زما د ژبه یوه خبره ده سمه ده راتلی شم ملک صاحب ته خو زما خبرې ته غوږ کېده که نه بیا هغه برید ملک صاحب ته خو زما خبرې ته غوږ کېده که نه بیا شیر له برید ملک صاحب ته خو زما خبرې ته غوږ کېده که نه بیا زمری له برید وران دوی وایي چې دوی سره ښه اخلاق کوئ او نور چې و دوی سره وایي ښه اخلاق کوئ دوی سره ظلم دوی سره ښه اخلاق کوئ ته خانده مه که ناباسینه دوی سره ښه اخلاق کوئ دوی سره ښه اعتبار تو ورګه سلوټ نه سم ویلی ښځو سره ښه اخلاق کوئ او ظلم زیاتی مه کوئ او ملک صاحب دا ښځې راته واخیستلې په سر یې وخېځولې راته دا درته چا ویلي دي زمانې نامبهي والا ځه دی او ټیو راکوي